ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټول ښه او روغ اوسئ. ملګرو د سره یو ځل بیا د ډېرې مودې وروسته په لیکه یم او انشاءالله پس له دې به روزانه ویډیو خپروو چې تاسو په خوښه او ستاسو په غوښتنه. نو که هره ویډیو مو خوښه وي او که مو مشکل لرئ تاسې کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله هماغه ویډیو به زه تاسو ته جوړه کړم. ملګرو نن درته ویډیو ډېره زبردسته طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ په فیسبوک کې تاسې سټایلش خطونه ولیکئ، کمنټ چاته سټایلش ولیکئ یا میسنجر کې چاته سټایل رنګارنګه لیکنې وښیئ. اکثره ملګري کوي، تاسو به یې ګورئ. نو راځئ ویډیو شروع کوو او درته طریقه ښیم، تر پایه راسره پاتې شئ. نو تاسو به لومړی راشئ ملګرو پلی سټور ته. یو اپلیکیشن دی د دې لپاره د سټایل 8 په نامه باندې دی، سټایل 8. نو دا به تاسو سرچ کې ووهئ او انتظار کوو چونکې ما انسټال کړی دی، صرف تاسو ته مې ښودله. نو ما دغه دی تیار، تاسو یې ګورئ. ما انسټال کړی دی، به دې اوپن کړم. دغلته د دې لږ سیټینګ دی او دا سیټینګ یې اسانه سیټینګ دی. ګورئ نیکسټ به ووهئ، بیا ورپسې دغه ځای کې یو څو ګوره یس یې لیکلی دی او نو ډو یو سټایل 8 بټن. ښه دې کې به تاسو دا نو انتخاب کړئ، مطلب تاسو یې په کیبورډ کې غواړئ، موږ یې نه. له دې نه وروسته بره ګورئ ملګرو لیکلي انیبل اکسیسیبیلیټي سروس، دغه به هم تاسو ووهئ چونکې دوی ته یو پرمیژن ورکول کېږي اپلیکیشن ته. اکثره موبایلو کې ګوره دلته اکسیسیبیلیټي ته چې راغلی سټایل 8 دا وروستۍ برخه کې ګوره لیکلی دی. ښه بیا هم ته وکړم سټایل 8 دغه دی، دا آپ وي. نو دا به تاسو آن کړئ، دې ته به پرمیژن ورکړئ. دا به آن کو انیبل او له دې وروسته راځو. نو اوس ګورو چې مونږه کار د سیټینګ خلاص شو، یو چاته کمنټ کوو چې دا رښتیا دی او که نه. نو راځئ ګورو یې ملګرو. او زه به فیسبوک خلاص کړم. ښه نو دغه کاکا جان کرونا شهید دی، الله جل دې وبخي. دلته به زه کمنټ ولیکم. نو تاسو ګورئ بید نیوز. ښه د دې مهم دا ګوره اول سره او اخر کې صرف جمع ووهئ، نور به انشاءالله تاسو ته مکمل هر رقم ته سټایل راوړي. ګوره دلته ډېر زیات سټایلونه دي چې هر یو ستاسو خوښ وي هغه کلیک کوئ او ډایرکټ اتومات به هغه ته کمنټ شي. زه دغه خوښوم او ګورئ ورته بید. ګوره دې سټایل کې کمنټ وشو. یو بل کمنټ هم درته ښیم، ډېر زیات دي، نو دلته ویډیو رانه اوږدېږي. دته به هم ولیکم نایس. اخر او اول سر کې جمع مه هېره نه شي، نور که هر څونه اوږد کمنټ وي هغه ورته ولیکئ. ګوره دې ځای کې دا سټایل. نو دغه ډېر زیات سټایلونه دي، تاسو خوښوئ. که اوږده لیکنه کوئ کمنټ کې کمنټ کوئ، پوسټ کوئ، مسنجر کې کوئ، هر څه چې کوئ نو همدغه طریقه د اخر او اول سر کې صرف جمع لیکئ ورته او خلاص. ملګرو دغه طریقه انشاءالله چې ښه اسانه او اساس طریقه ده، تاسو یې ملګرو سره شیر کړئ. که خوښه شوي مي او راتلونکې ویډیو په تمه اوسېږئ. که کومه غوښتنه او پوښتنه لرئ راته کمنټ کړئ چې ویډیو درته په جوړه کړم. زما چینل سبسکرایب کړئ ملګرو. نور مو وخت نه نیسمه، ښه وختونه له کرونا بچ اوسئ.